د پلار او د زوی په منځ کې رشته ډېره خوږه ده، لیکن کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت ورته ملو دے، بیا هغه میدان کې قسم دے مخامخ ورته پلار راغله پروايي ساتلې نه ده، والله مخامخ ورته تر راغله پروايي ساتلې نه ده. د بدر په میدان باندې عتبہ میدان ترا او تړمبه د میدان د جنگ دروازه کولاو مخکی د جنگ طریقه دا چوڑان دی بدو کسان مقابله ترالل یو بل سر به مخامخ او جنگیدل، بے داغی نباد بدوئی مراغے بے بدر مراغ جنگ بشروع شو، داغی نباد بجنگ زور اغسطلو. یا عتبہ دیر تکبرانہ انداز کی مغرورہ انداز کی حدیث دے امام بخاری رحمہ اللہ دے. عتبہ میدان تراغے پنڈی اوہلا سوک بزما جنگ تراشی شتدا سی مور راوڑے زوی چی زما مقابلے تا ادریگی. عزیزانو یو انصاری صحابی را منڈکڑا، چارا منڈکڑا انصاری صحابی را منڈکڑا. انصار چاہتا ہوئے انصار د مدینی منوری اسیدن کتوئے، مہاجرین چاہتا ہوئے سوک چی د مکی مکرمینا، سوک چی د حبشینا، سوک چی د نورو ملکننا دل تراغلی دی ہجرتی کڑے دلتا. نبی علیہ السلام دغی ملگرو انصار اتنا یو انصاری را پاسیگی عتبتی آواز کو، اے عتبہ زد مقابلی تتیار مان. عزیزانو دا اغا انصار دی چی نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغے، اغی خلقو چی چاپ کانو مکہ کی وشتلو، اغا خلقو چی چاپ طائف کی پکانو وشتلو، اغا خلقو چی چاور باندی لری غرزولو، اغا خلقو چی چاور تد دعوت دروازی بندولے، اغا خلقو چی چای غلامان او ملگری پاس عبولو، اغا خلق چی چاور تا عاشقان دردولو، اغا خلق چی دا نبی علیہ السلام تبتور باندے صدمہ والرسولہ. اغا ظالمانن دا بدر پا میدان کے ولار دی سرداری کونین میں دا انصاری جذبی تا اولی دل حدیث پاک کے رازی دغا انصاری پڑیر بہادرانہ انداز باندے مختا لارو، اے عتبہ زدرت تیار ما، عتبہ زدرت سیما تیار ما. عتبہ واسقی نننا تسوکے حدیث الفاظو کے در ٹکی ٹکی معنی رانا اخوادی خواکی گی ناغا معافی غوارم. نبی علیہ السلام دی عاشق انصاری صحابی تا عتبہ ظالم سوئے متکبر تسوکی اور تویز عاشق مصطفیٰ ایمان زمان تبوس ولی کے تاخویل سوک دی میدان تراشی ستا مقابلے تراغل ایمازان تیار کر. اگر مغرور ورطوی نا 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 تو خود یسر بوالائی تا سر مکار نشتا منگتاز منگ ترزامن راوڑان دیکھا. پوئی خوشوئی گا منگ لسو راوڑان دیکھا تربوران دا حدیث الفاظ دا دی منگ لا ترزامن راوڑان دیکھا. منگ چاپ سی دل تراغلیو آغا خلق چیز منگتا بی دینوی اغی منگ تراوڑان دیکھا غز منگ دا ترزامن دی اغوی زمنگ دین پر خود لے بی دین شوی دی اغوی دی زمنگ مقابلے تراشی. اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا اولی دل قم یا حمزہ پاس ایک
بیاوی قم یا علی اے د کاکا زوی پاسا او د دنیا حکمرانانو قسم باللہ کافر کی حصہ دینا اسی تی یری گئی تے نما میں یری گئی د کافر اس زور نشتا عتبہ دا سے اولی دل بے آوازوں کو اے عتبہ دا پاروی پاس یا حمزہ عتبہ مقابلی تعوزہ عزیزانو دو عتبہ رور غسی نیولے میدان تراغے ورتوی ماتم سگرا اولے گا نبی علیہ السلام ورتوی قم یا علی پاس اے علی دتت ورشا ولید غسی کبرنی ولید پمندر آگے نبی علیہ السلام توی ماتم سگراو لے گا زم جنگ تراغ لے ما آئے آئے زمان نبی دا بدر میدان تا یوازی تسپے نوے وڑے زمان نبی دا بدر میدان تا یوازی منزنا نوڑی زما پیغمبر دا بدر میدان تا دا جہاد نقش وڑے دا جہاد نقشی پیش کرا زما خل پیغمبر ورتوی قم یا عبید بن حارسہ پاس اید ترزو یا پاسا اے عبیدت پاسا ولید تزان برابر کا عبیدوی الحمدللہ ٹھولوی الحمدللہ وعلموی الحمدللہ واستاد شان حمزہ لگیشما اورتوی الحمدللہ اید اللہ حبیبہ پمادی دمر احسان کو زبدہ احسان دستا پورنکم عزیزانو درے بہادران رالل عتبید ترزوی دے شیبید ترزوی دے ولید خاندان سڑے دے نبی علیہ السلام میں کلدرے صحابہ کرام پاسول یو مقابلہ کی لگے دے لنبے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ را روان دے تھوڑی داسی لاس کی نیولے دا تور نیوینی روان دے آسک یا رسول اللہ مردار میں کو اغا متکبر انسان میں جہنم تا اولے گلو نبی علیہ السلام مبارک میں دیر خوش آلینا دیر خوش آلینا اسمان تا اولے دلو ما خولی عربان دشمار توری دی دشمار اخان دی پسلورو کسانو باندی یو اخ نرسیگی اگوی دزان سرا دورا وستری توری دشمار توری دی زغری دشمار زغری دی اللہ رب العالمین حمزرون بے فاتحانہ انداز کرا امیستو دا گورے حدیث دے دوئم میں علی شیر خدا پا مندر روان دے آئے آئے فاتح خیبر راگے آد حسنین پلار راگے دا دو کون سردار توی اگا دشمن دستا میں اگا دشمن دا قرآن و دا سنت میں جہنم تا ارسولو ویرور عبیدہ مسشو عبیدہ بن حارس وایس شو ویا رسول اللہ جنگ کی لگے دے جنگ زور اغسطے رہے عزیزانو ولیدم لگے دے گزار کئی عبیدم گزار کئی دوارا داسی پوینو باندے سرپ رات دی یو بلد حرکت نپرے وطلو علی شیر خداوی ماچی اولی دل کاکا بچے می پوینو رنگ رنگ دے اگی کسان مراو میدان ترالل زم پہ ورغلم ماول اے عبید کاکا زویا خوشحال دکم ستا دشمن می مردار کو میدان کی ولار دے آواز کئی سوک چی
پزان میندی بورول غواړي، څوک چې پزان خزې کونډې کول غواړي، څوک چې ځان جهنم ته غورځول غواړي. زه د ابو طالب زوی میدان کې ولاړ یم، زه غلام د جناب رسول الله ولاړ یم. د ابو طالب ورته ځکه وویل چې تاسو ویل تر زامن دی، نو دغه محال دی. ابو طالب زوی ما یعنی بل څوک نه یم، ګورې ولیدم جهنم ته ورسېدو. سردار کونین د بدر په میدان کې زما د محبوب مبارک سترګو نه به د ډېرې خوشحالۍ نه اوښکې تللې. قسم دی زه څومره د وړاندې څو ورځې وړاندې چې خبر شوم د مسجد اقصا نه چې زمونږ ښکلي مجاهدین د فلسطین مجاهدین مسلمانان د ابراهیم علیه السلام د قبلې زمکه په خپلو سجدو ښایسته کړه. ما ته د ډېرې خوشحالۍ نه جړه راغله چې خدایا نن خو تمام دنیا کې مسلمان په کوم انداز دی. اے عزیزانو دا خو پکې خبر راغله، دا د حدیث سمندر یو بهترین باغ دی. دا کب چې په اوبو کې لاندې پروتي نو ډېر خوشحاله وجه دا ده چې د کب دپاره ښکلا د سمندر اوبه دي. نو زه ګناهګار ویم چې ما ته خوشحالي د آقا په دې ښایستهو خبرو کې ده. یو خبره کوم بله را یادېږي، الله دې زمونږ قبر کې زبان د آقا په خبرو جاری او ساری وساتي. ګورې یاد ساتئ امت مسلمه ته مونږ بیخي بس فضایل د تلاوت بیانو، ښه کار دی. فضایل د روجې بیانو، ښکلی کار دی. فضایل د ذکر بیانو، ښکلی کار دی. خو د جهاد فضایل مونږه بیا ماما خفه کېږي. څو خفه کېږي؟ بیا مونږ له رزق څوک راکوي؟ بیا خفه کېږي که نه؟ بیا پابندیانې لګوي. نه نه نه، دلته دې پابندیانې ولګي چې کله قبر ته ښکته شو هلته به څه کوو؟ موږ به حق خبره کوو. یو ورځ ژوند دی، دو ورځې دی، ګینټه ده. خو یاد ساتئ قسم دی چې کله امت مسلمه توره په ځمکه یې ښودلې ده بیا امت ښه ورځ نه ده لیدلې. او چې امت کله توره راغستی نو بیا ورته خوشحالۍ میلاو شوي دي. موږ نه لیبیا ولې لاړه په څه حال کې پرته ده؟ تاسو ټولې دنیا ولې تاسې ګورئ نه؟ صرف په موبایلونو کې دا ډرامې ګورئ لکه غالبا. ډرامې مه ګورئ، لیبیا تاریخ وګورئ. ته د خپل عراق تاریخ وګوره، ذله ذله یې درته تقسیم کړه. ته لیبیا وګوره، ټوټه ټوټه یې کړه. ته فلسطین وګوره چې نن زما په مسلمان څه حال دی، دا نورو ته لاسونه پړقوي. هغوی ملت واحده شو، ټول اهل کفر. ځکه نن د ټولو اهل کفارو امام او پیشوا او مقتدا هغه اوس وخت کې د امریکي صدر دی. د ټولو کافرانو امام دی، مشر دی، مقتدا دی. چې هغه ورته څه وایي کړت څوک نشي کولی. نو څه حال دی زمونږ اوس؟ موږ له د یو امام ضرورت دی د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په شکل باندې. موږ د قرآن شریف نه بل طرف ته لاړو. ګورئ قرآن شریف کې الله د مانځه حکم بیان کړی. مونځ کوئ، الله رب العزت فرمایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د هر یو مانځه اول او دویم ټیم وښودو چې اول ټیم یې دا دی، آخر ټیم یې دا دی. منځ کې چې کوم ټیم کې تاسو مونځ کوئ کولی شئ. دا مونږ ته حدیث د آقا نه را ورسېدلو. صحیح شوه؟ دې کې مونږ د ځان نه تشریح نه ده کړې. اول وخت د زوال نه شروع شي، کوم وخته پورې؟ نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو رایه دا ده چې دغه ټیم اوږد دی، د خپل سوره چې ستا د یو نیم نه ور واوړي دغه ټیم ستا د مازدیګر د ماسپښین اخري ټیم به وي. موږ او تاسې ته دا تشریح
جناب رسول الله مبارک وکړه د مونږ ټیم راته برابر کړو قسم دې دغه سي د جهاد ټیم راته خودلې دي کتاب الجهاد وګورئ کتاب الجهاد کې ټیم خودلې اے محبوب مبارک اسونه خودلې چې کم یو اس خده د جنگ د پاره هغه اس ډیر خده چې هغه توروالی کې سروالي ته مایلوي بیا می آقا فرمای هغه اس ډیر خده چې یو وخت په یو رنگ کې وي او دریخ په بل رنگ کې وي او زما محبوب وای د اس دا مخامخ ویخته مکټ کوي دا اختان مکټ کوي دا غیخ کولا دا زما محبوب وای د اس لکۍ مکټ کوي دا د هغه پکې دی زما پیغمبر وای چې اوخ به اړومبی اس به ښه برابر موړ درون وساتي خو د جهاد تربیت لپاره کله کله ور باندې څو ورځې داسې راوله کته پې واچوه یو کوټه کې وتړه او څو ورځې ورته ګیا لږه لږه ورکوه چې د دې هغه خپل قوت په خپل حال پاتې شي اټوالي نه څه شي راکم شي مړه زما داسې نبي دی زما داسې ښکلی پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم اس زما محبوب وای اس به داسې ساتي حمله به کله کې و چې کله نور پریوزي دام خټیم دی زما محبوب ورا لفظ راغلی حدیث کی زما محبوبه توریه کوله صحابه له به تعلیم ورکولو اے صحابه ګوره خاص کسان کمانډران به په دې پویو چې زمونږ سبا د جنگ حمله په کوم ځای باندې ده سبا زمونږ جنگ په کوهاټ باندې دی هلته به مونږ په کوهاټ کې چې کم خلق نبی علیہ السلام ویل مثال در کوم درته کوهاټ کې نو کمانډران به ټول پویو خدا سے عام مجموعه کې به څه ویلې اے محبوب مبارک به صحابو ته ټول ته وکتل اے زما صحابه کرامو اے زما ملګرو ثوابی تا کم لار تللی دا خبر اوس پوه شو که نه دې له توریه وایي څه ورته وایي زما محبوبه حمله په کوهاټ کې په کافرانو کوله عام به صحابو ته فرمایل اے صحابه کرامو ثوابی ته کم لار تللی دا یو به ویل موټر وی باندې لار تللی دا بل به ویل جیټ روډ باندې ورغلی دا بل به ویل 400 مردان باندې تللی دا صحابه کرامو ته به ویل لنډه پکې کمې وده کم جاسوس بچې ناستو د کافرانو دپاره به یې کار کولو هغه به په منډه لاړو خپلو کافرانو ته به ویل پیغمبر سبا له په ثوابۍ باندې حمله کوي دې له څه وایي توریه ورته وایي څه ورته وایي ما ته واورېدل صحابه کرامو نه د ثوابۍ د لارې تپوس کولو یعنی ته د هغه پیغمبر امتی تا جهاد پرېښودو په خدای قسم دی نن ورځ په ورځ باندې مونږ لاندې کېږو ورځې نه بلې ته لاندې کېږو زما پیغمبر مدینه طیبه کې 10 کاله څه د پاسه تېر کړل څو ورځې په دې کې 80 غزوات شوي دي بعض علما وایي 4 بعض علما وایي 8 دوه کم 90 یعنی 90 بعض علما وایي په دې 80 غزواتو باندې خو د ټولو جماهیرو اتفاق دی نو د نبی علیہ السلام عمر په مدینه طیبه کې څومره 10 کاله څومره جواب راکړئ هیڅ جواب راکړئ څومره دا 80 غزوات په دې 10 تقسیم کړئ کال کې 8 غزاګانې رالي څو غزاګانې رالي نو زما پیغمبر 10 کاله ټول په جهاد کې تیر کړي دي 1,10,000 1,14,000 1,40,000 بحوالي خپل مرشد او شیخ محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه 1,24,000 صحابه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پاتې شوي دي دا یاد ساتي تاریخ وګورئ 50,000 صحابه شهیدان شوي دي جهاد په لاره کې جهاد ته راوتلي